ماشوم چې پیدا شي مسنونه طریقه دا ده چې په خیغ وقت کې ولا بانګ وي او په ګس وقت کې اقامت پورا بانګ به وي چې څنګه د مانځه دا بانګ دی حي علی الصلاة و حي علی الفلاح به پکې وي او الصلاة خیر من النوم ته پکې ضرورت نشته ځکه دا د سبا د خوب د پاسېدو دپاره یو زیاتی کلمه ده عام بانګ د نور وختونو کې دا نشته نو عام اذان سره د حي علی الصلاة و حي علی الفلاح دا به وله په غوږ کې ووایي دا د مانځه دپاره بانګ نه دی چې بعضې خلک پکې ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ اړی راړی نه د هغې ضرورت نشته دا یو ذکر دی یاره دغه وخت ته لومبې د الله نوم د الله لویي ورورسي او په ګس غوږ کې به وله اقامت وکړي دا لومبې عمل شو بیا یو نیک سړی دی وګوري او هغه له یو کجوره ولیږي چې هغه نیک سړی یا یو عالم هغه کجوره په خپله خوله کې وچوپي دغه کجوره دی راوالي هغه ماشوم له دې په خوله کې کېږدي چې د دې ماشوم خېټې ته لومبې د یو نیک انسان د یو عالم د خولې لاړې دننه شي زمون خلک ورته ګوټې وایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دقسې کول بعضې صحابه به خپل ماشومان راوستل او پیغمبر علیه السلام ته به کینول او کجوره به یې ورسره راوړه نو حضور پاک به هغه کجوره په خپله خوله مبارکه کې اوچپله او بیا به د ماشوم په خوله کې کېښه او د ماشوم به وروله درېیم عمل عقیقه د دې بچي عقیقه به وکړي عقیقه د ماشوم د پیدایش په اومه ورځ پکار ده لکه ماشوم د چهارشنبې په ورځ پیدا شو نو اومه یې د نهې ورځ راځي د نهې په ورځ دې وله وکړي او که په دغې ونه شوه څوارلسمه بیا یویشتمه خو اسانه طریقه دا ده چې په کومه ورځ پیدا یې د هغې نه یو ورځ مخکې لکه چهارشنبې په ورځ پیدا دی نو د نهې په ورځ دې وله عقیقه وکړي که په دغه نهه نی نو په بله نهه دې بیا وکړي که هغه نهه نی بیا دې په بله نهه وکړي که هغه نی په بله نهه دې وکړي دې طریقه شوه عقیقه څه شی دی رونو د عقیقې مسنونه طریقه دا ده چې په دې اومه ورځ څلور کاره وکړي یو دا دی چې د دې ماشوم د سر ویښته وخورئ که هلک یې او که جینۍ وي زمونږ پښتانه ورته سرکلې وایي د سر ویښته وله وخورئ دویم د سر د هغه ویښتو برابر چاندي به خیرات کی نو اخا زمانه کې خو د چاندې پیسې وې روپۍ وې اتله کې به یو خوا ویښته واچول یو خوا چاندې هغه مقدار خیرات به کوس خو هغه شی نشته نو اندازتن یو 100-200 روپۍ د چاله خیراتي ورکړي دریم نوم دی وله کې د ښکلې خشته نوم مزیدار نوم حضور پاک مبارک فرمایي چې تاسو نومونه اږدئ خپلو بچو له نو خشته نومونه کېدئ عبدالله عبدالرحمن دا خشته خشته نومونه دی عبید الرحمن او یا د صحابه نومونه د پیغمبر علیه السلام صحابه انس عمر یا د هغې کنی ابوبکر عثمان زید دا ښکلې خشته نومونه دی عامر عمیر داسې ښکلې نوم دی وله کېږي یا د پیغمبرانو نومونه لکه یونس محمد د نبی علیه السلام مبارک نوم دی صلی الله علیه وسلم ابراهیم آدم دا د پیغمبرانو نومونه دي او که جینکې وي نو د پیغمبرانو د بیبیانو نومونه د حضور پاک د بیبیانو نومونه عایشه صفیه او دارنګې د نورو پیغمبرانو د بیبیانو نومونه حوا صفوره دا ښکلي نومونه دي یا د حضور پاک د لونو نومونه فاطمه زینب رقیه ام کلثوم یا د نورو صحابیاتو نومونه ښکلې خشته مزیدار نوم دی کېږي خراب اوس ښه نوم بنېږي که چا خراب نوم یې ښودي نو بدل دی کړي حضور پاک یو صحابي ورسره وه صحابي سره سپی مو وی ستا څه نوم دی وی زما نوم ظالم دی وی د دې سپي څه نوم دی سپو له به هم نومونه یې ښودل وی له ده نوم راشد ګوره عجیبه ده وی ځان له د ظالم نوم مقرر کړی دی او راشد معنا هدایت یافته هغه څوک چې په هدایت رواني هدایت والا د سمې لار والا نو سپي له د هدایت والا نوم یې کړی سمې لار والا او ځان له ظالم وی دا نوم بدل کا دا راشد نوم ځان له کېده او دا ظالم نوم دې سپي له کېده یو بیبي راله حضور پاک له تپوس یې وکړه ستا څه نوم دی وی زما بره نوم دی بره معنا پاکه د ګناه نه وی د ځان صفایي مه کوئ د ګناه نه څوک پاک دی دا نوم دی بدل کا نوم یې وله بدل کا یو بل صحابي حضور پاک تپوس کوي ستا څه نوم دی وی زما حزن حزن سخت ته وایي
سخت مزاج او سخوی وی ته خو حزن نیستا خوی خو نرم دي ځان له سهل نوم کېده سهل معنا نرم خوی والا او ته وی صاحب کته نه خپه کېږي چې دا نوم کوم نوم را لپلار او مور غیر دا نه بدلو دا هغه یو نصیری ډېر لوی عالم دی سعید ابن مسیب رحمه الله دا حدیث لوی استاد دی وی زمونږ په نیکه دی خدای رحم وکړي چې دا نوم یې بدل کړی وی ښه به وه وی ځکه چې د دې نوم اثرات زمونږ په خاندان کې پراته دي هغه نوم بدل نه که حزن سخت نه وي زمونږ ټول خاندان سخوي نه سخت دی سخت د نومونو یو اثر وي ښکلي نوم به ږدې ډیرانې او پلانکي او ډنګرې دا ښه نومونه به نه ږدې او نه به د کافرانو د نومونو په شانتې نومونه ږدې دا د هغوی سره ستا د محبت او د مینې اظهار دی او ما د ډمانو سړو د ډمانو ښځو نومونه ږده دا دې نه معلومیږي چې ستا د دې ډمانو سړو ډمانو ښځو سره مینه ده نه هغې سره مینه کول نه دي پکار خشته ښکلې نوم به کېږي نو یو سر خریل او د سر د ویښتو برابر پیسې چاندي خیرات کول او خشته نوم مقررول او څلورم که وس د چا کېږي د هلک دپاره 2 ګډان او 2 چیلي او د جینۍ دپاره 1 ګډ او 1 چیلي چې وس یې کېږي هغه ګډان یا چیلي به لالې چې قرباني پې کېږي لکه چیلي او ګډ چې د کالي د کال نه کم ني که لمور ګډ دا د 6 میاشت وي خو په شکل د کال ښکاري نو خیر دی هغه ملالولی شي د قربانۍ په څاروي کې ایسم د عقیقې نیوي شي لکه غوا لالی او 6 ایسې د قربانۍ وي او دې پکې ځان له یوه ایسې د عقیقې ونیسي نو دا هم خیر دی کولی شي نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی د زوی د عقیقه خامخا وکړئ که دا هم ونه کړله نو که دا زوی دی په ماشوموالي کې مړ شو نو تاله به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې سفارش نه کوي دویم د عقیقې د وینې سره چې څومره په دې ماشوم وروستو تکلیفونه او مرضونه راځي هغه لاندې توی شي او په ځمکه باندې ختم شي که یو سړي عقیقه نه ده شوې نو چې دی بوډا دی او زلمی دی نو وروسته هم ځان له عقیقه کولی شي یو سړی د 40-50 کالو دی اوس هم کولی شي هر ورځ به څنګه معلوموي نو دې د اندازه ولګوي معلومات دی وکړي چې دا څه په ورځ پیدا مثلا د جمعې په ورځ پیدا نو د زیارت په ورځ ځان له عقیقه وکړي د عقیقې غوښه په خپل هم خوړی شي په خپلو بچو هم خوړی شي په مالدارو هم خوړی شي په غریبانانو هم خوړی شي په دوستانو هم خوړی شي او په رشته دارانو هم خوړی شي نغد هم ویشلی شي خوروام پکې جوړولی شي او روجې هم پکې اچولی شي او که د چا وس نه کېږي نو هسې خیرات دی وکړي صدقه دی وکړي چې څونه یې وس کېږي زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی دا خلک 2 توکي را یوځای ګونګړي وي پکې او لوبیا یې پکې او ارهري پکې او د جوارو دانې وي پکې او غنم یې پکې جوار یې پکې 2 توکي را یوځای کې خدای خبر چې دا د چا کتاب دی نه د ښځو خپل کتاب دی یو د شریعت کتاب دی یو د ښځو خپل کتاب دی د خپل کتاب ځکه شریعت کې دا نشته اوس خو خیر دا رواج کم شو پخوا ډېر زیاتو نو په رکیبو کې به هغه په کوڅو کې لیږل نو موږ به واړو موږ به ترې لوبیا او د چړې هغه دانې راغونډې کړې باقي لونډه ته ورکړه خوا به مو غورځولې په پارهرو موږ څه کوو په جینجڼو څه کوو او په جوارو په غنمو څوک څه کوي داسې بې ځایه تاوان دی د دې څه حقیقت نشته یو حدیث کې داسې راغلی دی چې د هغې قربانۍ د څاروي هغه وینه په ګوته لږه شان راوالي او د دې ماشوم په سر یې راکاږي بعض علما خو دې ته مکروه وایي لیکن اکثر علما وایي چې نه خیر دی دا ښه دي ثابت دي د نبي علیه السلام نه نو هغې نه پوټې وینه راوالي او د ماشوم په دې سر باندې راکاږي پوټې غوندې که وس یې نه کېږي نو عام خیرات دی وکړي صدقه دی وکړي بس دا کافي شوه دا سنت طریقه شوه د ماشوم سنت ولا کولی شي ختنه سنت او که نه خو خیر ده که په 2 ورځ کوي که کال پس کوي که 2 کاله پس کوي که 3 کاله پس کوي بعضې ماشومان سنت شوی پیدا شي لکه زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک هغه د مور نه سنت شوی پیدا شوی نور هم ډېر پیغمبران سنت شوی صالح علیه السلام لوط علیه السلام یونس علیه السلام داسې ډېر پیغمبران سنت شوی پیدا دي حضور پاک هم سنت شوی پیدا نو چې کم ماشوم دا سنت شوی پیدا شي یو ډاکټر سره دې پې مشوره وکړي ځکه بعض انسان پوره سنت او بعض نامکملي که پوره سنت نو بیا دوباره د سنت ضرورت یې نشته او که ډاکټر ورته وایي چې نه دا نیمګړی سنت دی څه غوښه باقي پاتې ده نو هغه دې پرېږدي وله او د سنت دپاره څه خاص ورځ مقرر نه ده بعضې خلک په 2 ورځ سنت هم کوي دا څه خاص ورځ مقرره نه ده په 2 هم کولی شي په بل هم کولی شي او په بل هم کولی شي ښه دا ماشوم چې څومره لویږي دې بوزي او عالم له
دا خپل ماشومان دا مسنون دی او عالم ته زما دی بچی ته دعا وکړه. حضور پاک له صحابه خپل بچی راوستل، وی صاحب زما دی ماشوم ته دعا وکړه، نو نبی علیہ السلام به ته دعا کوله. او بیا پردی ماشوم په غیږ کې د مینې د وجه نه اغېشتېدل دام سنت. یو بیبي وی ما خپل ماشوم نبی علیہ السلام مبارک لراوسته، وی حضور پاک په خپل غیږ کې کېنه، وی ناګهانه هغه ماشوم د پیغمبر علیہ السلام په جامه متیازې وکړې. ګوره دونه مینه دې کې یو حکمت چې ماشوم متیازې وکړي د پیغمبر علیہ السلام په جامه چې امت ته طریقه معلومه شي. دې کې الله دا حکمت وی راشه دا صادر واخلې او په دې باندې وبواله دا صادر. نو ماشوم نه بکر کړه پردینه نه کې. قسم دی حضور پاک ماشومان په خپل رونو پتونم کې نو لري. یو صحابي وی ما خپل بچی نبی علیہ السلام لبوته ای په خپل رونه کې نه. وی بیا د پیغمبر علیہ السلام سکار کې توجه پیدا شو، وی ما ماشوم غلی اوچت کا خوا مې کا، وی چې توجه دې خوا شو ماشوم څه شو، ای مونږ چې صاحب غم در نه اوچت کا. نو یو نیک سړی خپل بچی بوزه چې هغه وته دعاګانې کوي. حضرت انس مور راوسته او حضور پاک ته کېنو، وی صاحب دا انس تا خادم دی دعا ولو کا. نو حضور پاک ول درې دعاګانې وکړي. یو دعا دا چې یا الله د په عمر کې برکت واچي، اللهم بارک له فی عمره وماله ورزقه، اللهم بارک له فی عمره وماله وولده، خدای عمر کې ولا برکت واچي او په مال کې ولا برکت واچي او په اولاد کې ولا برکت واچي. دا څه خشته دوی وکړه. حضرت انس وی دوه کم سل بچی خو مې اوسم لیدلې دي زما شته، دوه کم سل زامن او نوسی او نور دې پکې خدای خیر واچي. دغه چې حضور پاک راته د بچو دعا کړې او په مال کې برکت دا چې د نور خلقو باغ په پکال کې یو ځل میوه کوله او زما مال باغ په پکال کې دوه ځله میوه کوله. او په عمر کې برکت هغه دا چې د سلو نه عمر اولېدلې او په صحت روغ او غاخم نو ګرځېدلې او په سر او په ګیره کې سپین ویختم نه پیدا شي. نو یو نیک سړی د بچی بوزه دا مستونه طریقه ده او هغه ته چې زما دی بچی ته دعا وکړه، هغه دی غیږ کې والي دام سنت دی او دی ماشوم ته د مال او د عمر او د رزق دعا وکړي. څومره چې لویږي بچی د ځان نه مه جدا کوه، ځان سره جومات ته بوزه، عالم له بوزه، د هغه د عقیدې اصلاح کوه، د عمل اصلاح کوه، عقیده ورته ښایه ښکلې او ښکلې مزېدار عمل ورته ښایه. په دې به د ماشوم ستا نه وروسته ستا ذخیره ده. خلک د خپل باغ خدمت کوي که نه کوي؟ سره باغ کوي دې له کوي چې دا باغ کامیاب کړم، که زه سبا بوډی یم د دې مدن به ماله راځي. نو دا بچې ستا میوه ده، دا ستا یو باغچه ده، دا اولاد د دې ښه تربیت وکړه مزېدار چې ته سبا خیرت ته لاړ شي چې د دې باغ میوه در پسې در رسېږي. او که تا وله ښه تربیت ونه کړه او خراب تربیت ته وله وکړه نو سبا به ته قبر کې پروت او د دغه خراب نقصان به در پسې در روان. د بچو به ښه تربیت. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، یو سړی زوی وو، دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړي صاحب زوی والم. هغه سمن جاری کړی د زوی راولې چې زوی یې وله راوسته، هغه سره یو غټ کوتک و دا میخه د میخو دا د کټ د بازو مړه یو کوتک او سخا خپې یې نیولې وې او سخا مخ او سخا سر. دا ستا زوی دی او هلکه دا سپي دې سخا نیولې دي، مخ دې سخا نیولې دی، ته مونځ نه کوې؟ لا سپي نیند دی؟ وی نه صاحب زه خو مونځ نه پېژنم، ما ته خو مونځ نه راځي او نه اودس راځي. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم جعل دی. جعل جعل په عربۍ کې ګونګټ ته، ګونګټ مې نوم دی. پلار ته یې وله مخ ورواړو نیکبخته تا دې زوی له ګونګټ نوم یې ښودی، چې ته خشته نوم نو چې تا دې زوی له یې ښودی، داسې نوم دې وله څخه یې ښودی دی. د پیغمبر نوم یا د صحابو نوم دا تا چېته نه مونته، ګونګټ نوم یې وی دا زوی پلار دې ولې والی دی. ګوره دې پلار ته یې وله مخ واړو، وی دا اودس چل دې ورته نه دی ښودی، د مونځ چل دې ورته نه دی ښودی. نه مونځ پېژنې او نه اودس، دا خو به لومبې ورته تخې. استاد له به یې بوځې، عالم له به یې بوځې، هغه به ورته چل وښیي. نه دې ورته اودس چل وښو، نه دې د مونځ چل ښولی، نه د قرآن ورته ښولی دی، نه د ذکر استه نه دی خبر. وی دا پلار دې ونیوالی دی. وی صاحب زه چې په ښه بده پوه شویم نو دې پلار راله دا کوتک را کړی دی او دا غټ خري دی را کړي چې دا ځنګل ته بوزه سره وه، دقه چل یې راته ښولی دی. او دې بابا راته ویلي چې دا خره کله په جګړه شي په یو بل چکونه لګوي نو خر به څه کم نه نیسي، خر خو د خپې نه نه شي، نو وی تاله لته در کوي. نو ده راته دا چل ښولی چې دا کوتک به دې دواړو له په منځ کې رابری، نو یو به یو خوا تښتي بل به بل خوا تښتي. نو زما خره چې کله په جګړه شي کوتک اوچت کم نه یې منځ یې وله راوبرو.
پدې خلاص شي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړو د یو بل ګریوانونه نیولي. چغه مې ورته وواله بابا پرېږده مور مې ده، بیبي پرېږده بابا مې دی. وی خوند یې نه کو، یو بل یې نیولي د ګریوانه. وی چې ده کم چل خولی و مې وکړه کوتک مې اوچت کو، دې میانده مې وله راوبره. یو خوا تښتېده او بل خوا. خو د خوش قسمتۍ نه هغه کوتک مې د بابا په سر ور برابر. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی ګوره غلطي د زوی م ده خو ستا غټه غلطي ده. تا ده ته عقل نه دی ښولی، ادب دې ورته نه دی ښولی، دین دې ورته نه دی ښولی، شریعت دې ورته نه دی ښولی. هغه د مور او پلار نه څه خبر دی، د پلار د حق نه څه خبر او د مور د حق نه څه خبر. د پلار احترام به هغه څوک کوي چې د پلار د حق نه خبري، د مور احترام به هغه څوک کوي چې د مور د حق نه خبري. یو بچی چې ته چا کالج کې داخل کړی اصل کې دی راوړو پلار یې ملاقات له ورغی. نو پخوا خو به د خلکو غټې د خامتا جامې چولې وې او د خامتا پټکي به یې والي او سپلی به هم زړې وې، دومره مالداري هم نه وه. غریب هم شال بیشل د خامتا جامو کې او د خیرن پټکي سره لاړ هلته ورغی چې د زوی ملاقات. چې ورغی هغه زوی نه چا تپوس وکړ، وی دا څوک دی؟ پې شرمېده. وی دا زمونږ میخې ساتي، د میخو مزدور دی، میخې راله ساتي. شرمېده پې چې دې بار وته چې چای مې راوړله، پلار نه چا تپوس وکړ، وی دا دې څه دی؟ وی دا مې زوی دی او زه یې پلار یم. وی خو وی چې دا زمونږ د میخو سړی دی، میخې راله ساتي. وی او د مور میخه ده، زه یې وله ساتم. مور یې میخه ده، د میخې مزدور یې مور وله ساتم. دا ولې؟ دا عقل دی مونږ بچو ته نه دی ښولی. زمونږ ماشوم بچی چې پیدا شي نو مونږ ورته صرف یوه لاره ښایو، بچی ډاکټر به جوړېږي، انجینیر به جوړېږي، افسر به جوړېږي او غټه تنخوا به پیدا کړي او ډېرې پیسې به ګټي. دا ورته غوږ کړي. ټیک ده، ډاکټري جوړېدل ښه خبره ده، یو سړی ډاکټر شي ستا د صحت علاج به وکړي، ستا صحت ښه مونځ به وکړي. انجینیر جوړېدل بهتره خبره ده. د دنیا نظام په انجینیرۍ روان دی. دا بجلی چې موږ په جومات کې استعمالو، اوبه پرې راوباسو، ګاډو کې ګرځو، جزونو کې ګرځو، انجینیرانو برکت دی. بېشک دا ښه پیشه ده، بهترینه پیشه ده، دنیا نظام پرې روان دی. اقتصادي معاشي ماهر جوړول ښه خبره ده، د دنیا نظام په هغې روان دی. لیکن ورسره په یو پنځو کې یو خو اقدام ورته ووایه چې قرآن هم زده که کنه. پنځه بچي دي نو زه څلور اخوا که نو یو خو قرآن ته هم زده که کنه. قرآن ضروري نه دی. ډاکټري، انجینري، اقتصادیات و مهارت، معاشیات او دا ضروري څیزونه دي، بېشک موږ منو، خو دا قرآن هم ضروري دی که نه، پیغمبر هم ضروري دی، خیرت هم ضروري دی، دین هم ضروري دی، حیا او پرده هم ضروري ده. دې هم یو پکې وقف که کنه. پکار دی چې نیم په نیمه فیصله وکړي، دا نیم دلیان او نیمه خیرت لا. نو نیم په نیمه هم نه خیر دی، څلورو کې یو ورکه، په پنځو کې یو ورکه دین ده. دا حق د دین در باندې شته که نشته؟ دا نور څیزونه د دنیا دپاره دي، دین د چا دپاره دی؟ اخرت دپاره. نو اخرت ژوند دی زیات دی که د دنیا دی زیات دی؟ د دنیا د لږ ژوند دپاره ټول بچي وقف، او د اخرت د هغه لوی ژوند دپاره پکې یو هم نشته. هلکه دا ضروري دی؟ نه ضروري نه دی. موږ خو د دې د ضرورت نه انکار نه کوو، خو هغه هم ضروري څیزونه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بناستو درس پې کو، او د درس د فقه د جزئیات به راایستل د قرآن او د حدیث نه. پلار دې ته وایي. امام محمد ابن حسن د پلار نوم یې حسن دی. هغه امام محمد راوسته، امام صاحب ته کېنه. مولانا صاحب دا بچی ما راوستی دی او دته څه علم وښایه. دا بچی یې ډېر ښایسته و، ښکلي و. نو هغه وی چې دی خو نوجوانه لږ دی، دی خو د دې نورو طالبانو سره یو ځای اوس نشم وصول. وی بابا دې بوز او قرآن پې یاد کړه. چې کله قرآن دې پې یاد کړه نو بیا راوله، بیا به ورته علم وښایو. مطلب دا چې په 2-3 کاله کې به دې قرآن یاد کړي، نو بیا به عمر زیات شوي، په مخ به یې ږیره راغلي. هغه چې لال په اوور ورځې پس راغی، بیا راوسته. وی مولانا صاحب دا بچی مې راوستی دی، ته څه د فقه مسایل وښایه. وی بابا تا ته ما نه وي چې قرآن پې یاد کا؟ وی یاد یې که. په اوور ورځې کې الله داسې پوه او علم حافظه ورکړې وه چې امام محمد صاحب په اوور ورځې کې قرآن شریف یاد کړی. امام صاحب ورسره خواري وکړه، داسې خواري ورسره وکړه چې یو بهترین عالم ته جوړ شو. داسې عالم ته جوړ شو چې د هغه د برکت نه امام شافعي رحمت الله علیه لوی امام دی، او نن د دنیا یو ډېره لوی حصه د هغه تقلید کوي، د هغه په مسایلو عمل کوي. د امام محمد شاګرد دی. او امام شافعي صاحب وایي که امام محمد نه وي نو د شافعي نه به شافعي نه وي جوړ شوی. لوی شخصیت ته الله جوړ کړي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د خپل نوم یعقوب دی. مور دوبي د لېږلې وي، دوبي سره د رنګسازۍ چل زده کا. په لاره روانو د امام صاحب مجلس دی، طالبان ورسره ناست دی او درس چې یاره ته وګوره دا جومات کې دا جلسه ده څه ده چې راننوت ملا صاحب لګیا یې درس کوي. ورېږه کښېنم چې دا دوی څه وایي،
دا مولیان طالبان څه کوي چې کېناسته خبر ولا خوان ورکړه چې حضور پاک مبارک خدا وایي یاره دا خو د پیغمبر خبره ده الله خدا وایي دا خو د الله خبره ده ولی خوان ورکړه وخت به دلته تېرم دوبي شکایت وکړه امام ابو یوسف مور ته یعقوب یې نوم و بیا بچی خو دې نه راځي مور ورته بچی تازه لېږم دوبي له چې چل زده کې ته څه کې ولې نه ځې مور لار کې ملا صاحب ډېرې ښکلې مسلې کوي ډېرې ښه شته د خدای خبرې کوي د خدای د رسول خبرې کوي ما له ډېر خوند راکوي هغه ته کښېنم ای بچې دا خبرې نور خلک شته هغوی به کوي که نه موږ به څه خورو ډوډۍ به د کوم ځای نه ته چې دا چل ده نه کې دوبي سره نو زه به څه خورم او ته به څه خورې پرېږده دا طالبان مولیان نور لږ دي هغوی به کوي ده له خوند ورکړی وړه کې هغه خبرې پرتې وې نه ته چې مور به ولېږم دقسې به راغی کې به ناست امام صاحب ته یو ځل ورله مور راله امام صاحب ته مخامخ ودرېده ای ملا صاحب امام صاحب ورته ولې وی د ما دا بچی دې ماله خراب کړ برباد دی که د ما بچی لوپر دی که شر دی که ولې مور څه چل دی زه یې لېږم دوبي له چې دې څه هنر زده کړي چل زده کړي هنر زده کړي نو تا ځان سره کښېنولی دی هنر یې زده نه کړه زه به څه خورم دی به څه خوري امام صاحب ورته وایي مورې نو په یو ورځ کې خو هنر نه زده کېږي زه ورته ښیم که نه هغې نه بهتر هنر ورته ښیم وی ته ورته څه هنر ښیې وی زه ورته داسې هنر ښیم چې مورې سبا به بیا ته د پستې او د بادامو حلواګانې خورې داسې هنر ورته ښیم خو یو ورځ کې خو نه کېږي که نه لږ صبر وکړه چې څه ورځې تېرې کړي هنر به زده کړي نو چې کوم رنګساز دی هغسې هنر به نه بهترین هنر ورته ښیم د بادام او د پستې جلغوزو غوزانو حلواګانې به خورې وایي دا خو ډېر ښه دي ښایه خو ستا چې ښایه خو په دې نیت و چې زه خو دا به ورته څه ورته ښیي امام ابو یوسف نه خدای عالم جوړ که داسې عالم ته خدای پاک جوړ که چې د هارون الرشید قاضي القضات جوړ شو چیف جسټس چې ورته وایي نن زموږ چودھري صاحب چې په کومه عهده ناست دی چیف جسټس د هارون الرشید او هر وخت به هارون الرشید سره ناست و که هغه به مدینې شریفې ته تللی به ورسره و که هغه به شام یمن ته ته چې هغه له به کومه سورلي و هغه سورلي به د امام ابو یوسف هم وه او هارون الرشید به ډېر زیات قدر او ډېر احترام کو انتهایی زیات احترام او د چې څنګه د هارون الرشید پروټوکول دی دقه سره د قدر د پولیس او د هغه زمانې چې څه شاندار محل او اس او غلامان او مریان مخکې وروسته منډې وی مور یې خوشحاله ده یو ځل هارون الرشید ځان له د هغه یو خاص سړی و هغه به حلوا پخوله هغه حلوا یې پخه کړه هارون الرشید ده هغه حلوا ډېره مزېداره او پستې دي بادام چنغوزي دا پکې دي یاره وایي دا قاضي صاحب له یو قاضي القضات له امام ابو یوسف له هغه حلوا راولېږله اتفاق ته ګوره چې دغه وخت امام ابو یوسف سره مور ناسته ده چې حلوې راوړه وی مورې دا وخوره بچې دا څه دي وی د ما د استاد خبره دې یاده ده څه درته ویلي زما استاد امام ابو حنیفه چې زوی ته دې داسې هنر ښیم چې سبا به د بادام او د پستې حلوا خورې هغه هنر مې زده کړی دی خوره د بادام او د پستې حلوا وی ستا په استاد دی الله رحم وکړي ستا په استاد دی الله رحم وکړي که ته هغه سره نه وې ناست بچې جامې به دې نن د رنګونو ډکې وي سر به دې سرتورو نور ته به ناست وي او هېڅ ډوډۍ به هم نه و د رنګساز به څونه ته نن به نور ته ناست وي نن به د جامې د مختلفو رنګونو نه ډک نن د باندې مخ او لاس تک تور د رنګونو نه ډک اوس داسې هنر یې درته بچې ښولی دی جامه دې سپینه بادشاه دې اصلي سي او ګرځی دی ستا په استاذ دی الله ډېر لوی رحم وکړي نو امام ابو یوسف نه هغه شی خدای جوړ کړه چې کله مړ شو چا په خوب کې امام محمد ولید امام محمد الله د سره څوک کړل امام صاحب دا لومبی شاګرد وی چې الله ته مخامخ شم وی یریدم چې خدای ته به راسره څه کوي وی ما ته وی چې مه یریږه دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کم سینه چې د خپل پیغمبر او د خپل کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو علم نور دی رڼا ده او د جهنم اور ظلمت او تیاره ده نو تیاره او رڼا نه جمع کېږي یا به تیاري یا به رڼا یا به علم خو نور دی رڼا ده د قرآن او د حدیث یا به سینه کې دا شی پروتي او یا جهنم اور خو تیاره ده دا دواړه کم دی یو ځای کې وی بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف څه شو وی بره مرتبه کې ناست دی بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو تپوس مې وکړه په ډېرو اوچتو مرتبو کې ناست هوښیار مور او پلار دې ته وایي